السلام علیکم دوستانو څنګه یې امید لرم چې ښه به یې. د افغانستان د کرکټ مینوالو ته ډېر ډېر مبارک چې بېګا یې دغه زبردسته لوبه وکړه او افغانستان زیمبابوې ته یو سخته ماتې ورکړه او خپل بدل یې ترې واخیستو. په 50 سکور یې دغه لوبه وګټله. زبردسته لوبه یې وکړه. افغانستان ټیم د کرکټ مینوال هم داسې غواړي چې مطلب سیریس لوبه وکړي، لکه مطلب پویټ ورسره وکړي، دا نه چې ته ورسره ګپ شپ لګې. نو نوین الحق سپیشل ښایسته بالینګ وکړو، ټولو ښه، راشد هم زبردست بالینګ وکړو. نو ګوره دغسې لوبه پکار وي. دغه زیمبابوې ټیم بیا راپاسي او افغانستان ته شکست ورکوي، نو دا د منلو خبره نه ده. نو بېګا چې کومه لوبه وشوه، زبردسته لوبه وشوه. افغانستان زیمبابوې ته شکست ورکړو، سیریز یې 1-1 کړو. نو یو لوبه پاتې ده، خو سیریز خو نور هم خوندور شو. دغه لوبه چې کومه ده دا چې هر چا وګټله، زما خیال دی چې سبا نه بله ورځ ده، سبا ده جوړه. نو سبا دغه لوبه ده. نو اوس سیریز 1-1 شو. نو ډېر زبردسته لوبه وشوه. نو مړه بس د افغانستان بالینګ د تعارف محتاجه نه دی، ډېر زبردسته لوبې وکړه. نو د افغانستان د کرکټ مینوالو ته دې بیا مبارکي وي. زما خیال دی چې لوبه سبا نه بله ورځ ده بله. نو سیریز به 1-1 شو اوس. نو بله لوبه داسې ده لکه فینل. نو دا سیریز اوس خوندور شو. بل پاکستان چې کومه لوبه وکړه نو هغه 206 سکور پاکستان ټیم وکړو. موږ ویل بس دا لوبه موږ وګټله، بس داسې شوه چې ګټلې لوبه ده. خو پکې بس د بده مرغه ساوت افریقې والا داسې بیټینګ دی ورسره. بل دغه پیچونه چې کوم دي دا ډېر واړه پیچونه دي. دا 2.5 په دې باندې انډیا 286 سکور کړی. نو پاکستان ټیم له پکار و چې دی اخیره کې بیټینګ کړی چې څنګه سیم ایوب. نو پاکستان سره چې کم په 3-4 نمبر کې بیټینګ راځي نو ټول له شپارسین دي. نو هغې شاټ نه وي، بس بالونه خرابېږي. نو 2.5 سکور پاکستان ټیم کولی شو چې څنګه سیم ایوب او بابر اعظم پارټنرشپ ولګولو، نو دوی 2.5 سکور کولی شو. خو زه بس په لوبه کې هار جیت راځي. د افغانستان د کرکټ مینوالو ته دې مبارکي وي چې زیمبابوې نه یې لوبه وګټله او د پاکستان او د ساوت افریقې چې کومه لوبه وشوه پاکستان بایلله. نو بس بله لوبه به وګټي، بل سیریز به وګټي. په لوبه کې هار جیت راځي. د زړه صبر غواړو پاکستان د کرکټ مینوالو ته، دا پکې راځي. او بل دا چې لا اوډیایي T20 دغه سیریز خو شو، او اوډیایي کم سیریز دی پاتې دی، ټیسټ پاتې دی، هغه به انشاءالله وګټي. یعنې دغه د پاکستان ټیم آسټرېلیا دی، په آسټرېلیا کې شکست ورکړی. خو بس دا پیچونه واړه دي. نو بس لوبې دي مړه. دا لوبه داسې شی دی، کرکټ داسې شی دی چې دا ځي راځي. لکه مطلب داسې لوبه به شروع وي چې ته به وایې چې یاره زه یې ګټم او एकदम به هغه طرف ته وړي. نو بېګا د ساوت افریقې چې کم بیټینګ و نو زبردست بیټینګ یې کړی. خو زموږ په بیټینګ کې سپیشل سیم ایوب الله دې خوشحاله آباد ساتي چې د وطن دپاره لوبه کوي او 98 سکور باندې خپله نټ آوټ پاتې شو. خو سینچري ونه واله، د هغه دپاره لږ خفه شو، نور په میچ نه خفه. نو دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو وه. د ویډیو کتلو مننه. چې چېرته هم یئ الله هم خوشحاله آباد ساته. د خدای په امان.